نن چې موږ کوچني لپټاپونه او موبایلونه کاروو او ګورو یې، آیا پوهیږئ چې لومړني کمپیوټرونه د یوې کوټې په اندازه لوی وو؟ ولې نن کمپیوټرونه دومره کوچني او چټک او ځواکمن شوي دي؟ راځئ دا د کمپیوټر ایولوشن زده کړو. سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ او روغ وایه. متي الله زیارمن یم، یو ځل بیا راغلی یم تاسو ته د کمپیوټر فونډامنټل د یوې بلې ویډیو سره. په دې ویډیو کې موږ تاسو ایولوشن اف کمپیوټر پیژنو چې ایولوشن اف کمپیوټر څه معنا لري. ګورئ، اول چې یو درس زده کوئ تاسو باید سم درس زده کړئ، صحیح ده؟ تاسو باید میخانیکي درس زده نه کړئ. نو اول باید تاسو ایولوشن وپیژنئ چې د ایولوشن څه معنا لري. ګورئ، ایولوشن د وخت په تیریدو سره تدریجي پرمختګ او بدلون ته وایي. چې د وخت په تیریدو سره په یو شي کې تدریجي پرمختګ او بدلون راشي، دې ته ویل کېږي ایولوشن. نو ایولوشن اف کمپیوټر په خپله تاسو پوهیږئ چې د کمپیوټر له لومړنیو ساده ماشینونو څخه تر نننیو عصري کمپیوټرونو پورې څنګه پرمختګ وکړ. اصلا ټول هدف یې همدغه دی. یعنی ولې کمپیوټر جوړ شو، دغه ته به تاسو ځواب ووایئ چې پخوا خلکو ټولې محاسبې په لاس کولې، که نه؟ نو دا کار ډېر وخت نیولو، تېروتنې ډېرې پکې وې او د لویو حسابونو لپاره مناسب نه وو. کوچني کوچني حسابونه یې کول. نو انسانانو داسې ماشینونه جوړ کړل چې محاسبې په چټکۍ سره ترسره کړي، په ډېرې تیزۍ سره یې ترسره کړي. نو زه به دلته په دې کتاب کې اباکاس نه دی راخیستی، کیدای شي تاسو د پوهنتون کتابونو کې اباکاس راخیستی وي. زه به تاسو ته اباکاس ووایم. اباکاس تر ټولو لومړنۍ د حساب وسیله وه. شاوخوا 15,000 کاله مخکې 15,000 کاله مخکې کد جمع او تفریق کې ترسره کولو یې دپاره کارېدلو، او نیپیر بونز د ضرب او د تقسیم لپاره کارېدلو. او د هغې څخه وروسته نو دغه بلیس پاسکال چې کوم دی، د په 1622 کال کې د جمع او د تفریق لپاره یو شی جوړ کړو، یو ماشین جوړ کړو د بلیس پاسکال په نوم باندې. او د هغې څخه وروسته دغه نفر چې کوم دی، لیبنیز چې کوم دی، دغه یو کلکیولیټر جوړ کړو په 1601 کال کې. ګره لیل پرمختګ پکې راځي. په 1601 کال کې یو کلکیولیټر جوړ کړو چې د جمع، تفریق او ضرب او تقسیم د ټول کولای شول. دین څخه وروسته کیبورډ ماشینز اورینټډ دا په یونایټډ سټیټ کې په 1880 کال کې دا مطلب رامنځته شو. او په 1880 کال کې په دې وخت کې پنج کارس په نوم باندې یو شی رامنځته شول. دا کانسپټ و هغه څه کیسه وه، هغه داسې وه چې مطلب پروسس به ډېر راتلل او دا په یو ور باندې بیا سی پي یو ته ورکول کېدل. نو دغه سیستم رامنځته شو. دا په ګر دلته وایي that were extensively used as input media until late 1900 او یا که د انپوټ میډیا په حیث باندې استفاده شول د استعمال لل چې سی پي یو ته به یو شی ورکوي. تاسو فقط همدومره زده کړئ. اوس دلته چارلس بابیج رامنځته شو. چارلس بابیج چې دی دا به زده کوئ چې دا د ډیجیټل یا د ماډرن ډیجیټل کمپیوټرز د پلار په نوم باندې مشهوره دی. هغه ولې؟ ځکه چې د ډیفرنس انجین رامنځته کړو په 1322 کال کې. دا یې ډیزاین کړو ډیفرنس انجین چې دا څه کارونه ترسره کول د ریاضي جدولونو د جوړولو لپاره وو. ریاضي د جدولونو د جوړولو لپاره دا کارېدو. دلته یې لیکلي نه دي کې. خو بل کیسه چې شوه، بل یې دا رامنځته کړو چې فولي اټومیټیک انالیټیکل انجین یې رامنځته کړو په 1842 کال کې فار پرفارمینګ بیسیک ارثمټیک اپریشنز. دا هغه د ریاضي هغه بیسیک اساسي شی کول، اپریشن عملیات ترسره کول. خو کیسه څه وه؟ دغه لومړنی ماشین و چې د ننني کمپیوټر ډېرې برخې لرلې، لکه څه شی لکه میموري، پروسیسر، انپوټ، آوټپوټ، دغه یې ټول لرل. نو ځکه دې ته ویل کېږي چې دا د ډیجیټل یا د ماډرن کمپیوټر ډیجیټل کمپیوټر د پلار په نوم باندې مشهوره دی. صحیح ده؟ نو تاسو به دا زده کوئ. او اوس دلته یو بل تاسو باید زده کړئ، ځکه چې دا ډېر مهم دی، پروګرامینګ. که د پروګرامینګ چې دی دا د کوډ لیکل دی، انسټرکشن دی چې کمپیوټر ته ورکوي او کمپیوټر ته دا وایي چې ته باید شی وکړې. نو تاسو باید لومړی پروګرامر وپېژنئ. لومړی پروګرامر د اډا لاولس په نوم باندې و. صحیح ده؟ نو د دغه انالیټیکل انجین لپاره یو الګوریتم ولیکلو. د دغه انالیټیکل انجین لپاره یو الګوریتم ولیکو او دا په لومړی پروګرامر باندې مشهور شو.
اوس به دا اوس موږ وپېژنو چې د ایولوشن څه ولې مهم دی. ګوره ځکه پوهېږو چې کمپیوټرونه په یوه ورځ نه دی جوړ شوي. هر نسل نوی پرمختګ راوستلی دی. د نن ورځې ای آی او عصري کمپیوټرونه د همدې اوږد پرمختګ یوه پایله ده. ګورئ نن مو دا زده کړه ده چې ایولوشن څه ته وایي. ایولوشن څه ته وایي، اباکاس څه شی و، او د هغې څخه وروسته دغه میکانیکل اډینګ ماشین په 1492 کال کې چې بلیس پاسکال رامنځته کړو. دا شی و څه کار یې ترسره کولو. کلکولیټر لومړی چا جوړ کړو او د هغې څخه وروسته همدا پنچ کارډ او کیبورډ میشنزم مطالعه کړل. دا څخه وروسته چارلز بابیج هم وپېژندو چې د ماډرن ډیجیټل کمپیوټر یو پلار نوم ویل کېږي. ځکه ولې نوم ویل کېږي چې د یو ډیفرنس انجین رامنځته کړو. د هغې څخه وروسته په 1842 کال کې د چې رامنځته کړل دا پورې اټومیټیک شی انالیټیکل انجین رامنځته کړو چې د ډېرې برخې لکه اوس کمپیوټر چې لري چې میموري د پروسیسر د انپوټ آوټپوټ دي، نو ځکه دې ته ویل کېږي د ماډرن ډیجیټل کمپیوټر پلار. او دلته به یوه بله خبر مو تاسو some well known early computers هغه کمپیوټرونه چې مشهور کمپیوټرونه چې پخوا وو 1940 کال پورې، نو دا مارک فرست کمپیوټر په نوم باندې وو او دا کمپیوټر وو انیا کمپیوټر وو په 340 تر 46 پورې، او ایډ واک ایډ ساک دا کمپیوټرونه وو. نو دغه پخواني اولني کمپیوټرونه وو، خو دا تاسو پوهېږئ دا انیاک نه وو، یوه کوټه ځای نیولو تقریبا 10 ټنه ولو او دومره برق یې مصرفولو چې د یوه کلي برق بس کېږي هغه برق. نو زه به وروسته تاسو ته په دغه جنریشن کې د دغې په اړه خبرې وکړم چې کمپیوټر جنریشن وپېژنئ. کله چې بعضې کسان که فکر مې وي جنریشن په اړه معلومات نه لري چې کمپیوټر جنریشن څه معنی لري او څنګه یې مو تاسو کارولی شو، نو زه به په راتلونکي ویډیو کې دغه تاسو ته په ډیټیل سره ووایم. نو که ویډیو مې خوښه شوې وي د ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان، ښې چارې.